بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته د ام اس ورډ دوم درس شروع دی. ځکه راسم ته ګور وینئ دې ځای څخه ام اس ورډ خلاصوم چې کلمې را خلاص کړي سو دا راغی. پرون خو مې د ام اس ورډ د افیس د انسټال طریقه در وښوله او د ام اس ورډ ټول په اړه معلومات درکړي چې دا دې ته ویل کېږي دا دې ته ویل کېږي دا ټول معلومات درکړي. اوس نو راځم اول واره مشت شروع کوو هم شروع کوو فایل بیا ورسته وایي اپلا هم وایي دا ختمو ورسته بیا فایل چې کېږي ویل کېږي هغه مشکل نه لري. په هم کې زموږ سره ګروپونه دي. نن کوم ګروپ وایي کلیپ بورډ وایي. په کلیپ بورډ کې یو کټ دی، کاپي ده، فارمیټ پرنټر دی، پیسټ دی. اوس زموږ سره کټ دی. زه راځم ورته ګوره دلته لیکنه انتخاب لیکمه. مثلا په دې ځای کې ورته لیکم چې خان از ا ګوډ دا مې ولیکئ چې دا یې کله ولیکئ څه شو. اوس که تو غواړې چې یاره دغه زه چې کوم کټوم یې دا لیکنه کټوم نو بهر راځم ورته ګوره دا لیکنه چې کوم انتخابوم یې ټوله موږ ته هر څومره لیکنه یې ټول چې انتخاب شو. چې کله مې انتخاب کړه اوس زه راځم ورته ګوره کټ کوم یې دا لیکنه که چیرې زه دې ځای څخه کټ کړم دې ځای دا لیکنه ورکېږي بله ځای پیسټ کړي هلته چې کېږي پیدا کېږي. اوس زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم دا لیکنه ختم شوله. بهر راځم انټر کوم یې دلته زموږ ته چپه خوا ته یو بټن دی د انټر په نامه دی چې انټر بیا ورته ګوره وینې دا نښې لاندې راځي که راسي ورته ګوره وینې لاندې راسي. اوس که پر پیسټ باندې کلیک وکړې موږ سره هغه لیکنه ټول چې شوه راغله. او راځم ورته ګوره کنټرول نیسم زیډ وم چې شاتګ مې وکړئ. اوس نو دا خو ته ګوره د کټ کار دی. کټ دا کار کوي چې کومه لیکنه ته کټ کړي هغه لیکنه د هغه ځای څخه ختمیږي بل ځای ښکاره کېږي. او کاپي بیا داسې کار کوي چې کومه لیکنه دا لیکنه دا زه دې ځای څخه ورته ګوره کاپي کوم دا دې کاپي مې کړه څه شو. اوس که زه راته ورته ګوره دلته لاندې په دې ځای کې چې کوم پیسټوم یې ورته ګوره هغه هم نه ده ختمه شوې هغه پرته ده څه شو خو لاندې ورته ګوره دوه درې ځای زموږ سره چې شوه لیکنه پیسټ څه شو دا کار کوي. نو یو شی چې کټ کې خامخا بیا پیسټه یې یو شی چې کاپي کې خامخا بیا پیسټه یې پیسټ ضروري دی که چیرې پیسټ نه کړې نو من چې کېږي کار نه کوي څه شو. یو شی کټ کې کې پیسټ نه کړي هېڅ پیسه نه دی نو پیسټ پې خامخا کوي او یو شی چې کاپي کې خامخا بیا پرته چې کوي پیسټه یې نو دا د کټ او د کاپي کار و څه شو. د فارمیټ پرنټر اوس درته وایم پلار راځو ورته ګورئ دې خواته که زه چې راسم ورته ګوره ورته ولیکم چې مساوي رینډ شفټ نیسم که اوس لاسو باندې مې کوي دا لیکنه مې ولیکله. نو اوس زه راځم ورته ګوره دا لیکنه دې ځای څخه لږ اندازه چې کوم انتخاب وم مثلا څونه اندازه دا اندازه مې چې کړه انتخاب مې کړه څه شو دا دی انتخاب شوله. باره که راسي ورته ګوره وینئ که دا باندې کلیک وکړې دلته لیکلي بولډ بي څخه چې مراد دی بولډ مراد دی او دا لیکنه لږ پنډوي که کلیک به وکړې ورته ګوره لږ اندازه به پنډه شي. پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینئ اټایلیک لږ به کږه شي. که پر دې باندې کلیک وکړې انډرلاین درکړي انډرلاین عبارت موږ ته مختلف دا دی وینئ رقم انډرلاینونه شته. کم انډرلاین چې دی لاندې یو لاین ورکول کېږي څه دا لاین دی کم لاین ورکړئ هغه لاین ورکول کېږي. او که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دې ځای څخه انډرلاین ته یو رنګ ورکړئ نو راسي ورته ګوره وینئ څه رقم رنګ ورکړئ سور زرغون شین هر کوم رنګ چې ته ورکړئ کولی شي چې وله ورکړئ. او که نه ورکړئ پر مخ یې ختمه نو راسي ورته ګوره دې ځای څخه لیکلي وای نن انډرلاین پر دې باندې کلیک وکړه دا ختم شي. دا انډرلاین داسې کار کوي چې د لیکنې لاندې یو پلین یو لیک ورکول کېږي. بارانو لیکه چې هره لیکه ورکړه دلته زموږ سره مختلف لیک پرتې دا د وینې رقم دی. او دلته بیا لیکلي وای مور انډرلاین بیا داسې کار کوي که ته وغواړې چې هر زه اضافه نور انډرلاینونه غواړم نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ اوس دلته ورته ګوره زموږ سره اضافه نور انډرلاینونه پراته دي هر یو چې ته ورکړې پر هغه باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دی که هغه انډرلاین به ورکول شي. او که نه غواړې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړې دلته نن ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه انډرلاین به ختم شي څه شو. دا د چې کارو انډرلاین کارو. او که نه ورکړئ غواړې چې وارې نه کړې دلته پر دې باندې کلیک وکړئ اټایلیک بیا هم ختم شي پر دې باندې کلیک وکړه بورډ بیا هم ختم شي څه شو. نو یو بورډ دی بل اټایلیک دی بل چې دی انډرلاین دی دا دې دپاره موږ چې کو استفاده کوو. او د هغه څخه وروسته دا چې د سټیریک لاین به داسې کار کوي چې پر دې تورو باندې د پاسه یو خطه راوله که ته وغواړې چې مثلا پر تورو د کټ په شکل وینې یو خط هم راځي که دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دا راغله څه شو وینې که کلیک پر وکړې رابسي که کلیک پر وکړې ختمه شي. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دا دوه چې دی یو چې دی توان دی بل قاعده ده. مثلا زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې کلیکم څو اته نوي زه غواړم چې د اته په توان د څو اړومه د نو یې اړومه نو راځم ورته ګوره داسې انتخاب کړه چې کله د انتخاب کړه څه شو دا د انتخاب شو. اوس نو که زه وغواړم چې یاره دغه اته په توان د نو اړومه نو پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې اته په توان د نو شو. که څه سپیکر ورته ګوره وینې لږ اندازه لوړ شو کوچنی هم شو وینې کوچنی هم شو او لوړ هم شو. او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا قاعده ده اته په قاعده د څو دي د نو دي. دا که تاسو لیدلې په دې ریاضي کې ډېر استعمالیږي دا ریاضي چې اوس که څوک وایي چې یاره زه د ریاضي یا د فزیک لپاره مثلا یو کتاب جوړوم نو زه غواړم چې دا مثلا چې کوم استفاده کړم بهرن توان قاعده ماته نه رامنې چې موږ په څه طریقه استعمال کړو نو موږ کولی شو دې څخه چې کو استفاده وکړو او درته ارامه شي. دا توان قاعده موږ کولی شو درته استعمال کړو دا د ریاضي کتاب یو څوک جوړوي مثلا کولی شي دې څخه استفاده وکړي توان قاعده دا کار کوي.
او دغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګورم وینې دلته ورته ولیکم چې مساوي رینډ شیفټ نیسمه کوسلاس وباندې مې کوي سو انټر مې کوي دا لیکنه رااله چې کله دا لیکنه رااله سو اوس نو که زه وغواړم چې یاره دغه ته زه یو رقم فونټ ورکوم دا لیکنه چې ما راخیستې سو زه غواړم چې دې ته خپل په خوښه یو رقم فونټ چې کوم وایي رقم فونټ چې دی دا ډیزاینو ته وایي سو نو بار راځم ورته ګورم وینې کنټرول نیسم دی دلته راځم ورته ګورم یا کنټرول نیسم A1 ټول ته فونټ ورکوم بار ورپورته کېږي نو دا چې دي مختلف فونټونه پراته دي دا دی وینې دا فونټ ورکوي دا فونټ ورکوي وینې رقم فونټونه دي لاندې چې راځي ستا په خوښه ورته ګور هر فونټ چې انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي بار کله لاندې راشي ورته ګور دلته زموږ سره مختلف فونټونه دي په دې کې د پښتو فونټ هم شته د انګلیش هم شته عربي هم شته چې هر فونټ ورته ګور ته دا لیکنه اړه کوي چې هغه لیکنه فونټ چې کې واړه او که چیرې تو غواړې چې دا لیکنه زه چې کوم غټوم یې هر څومره اندازه چې تا انتخاب کړي مثلا زه راځم خالص دا ډاکومنټ انتخابوم بار کله چې ورته ګوره دا خو فونټونه وه او دا ورته ګوره دغه فونټ څو اندازه دی اندازه مثلا څو دی 11 دی وینې نو کې غټه یې راسه ورته ګوره ته کلیک وکړو چې کله کلیک وکړي کې غټه یې دونه اندازه مثلا غواړم چې څو شي 22 شي هر څو که که نور هم غټه پر دا غټ ای باندې کلیک وکړو ته ګوره غټېږي به او پر یو کوچني ای باندې کلیک کوي چې کېږي کوچني کېږي هر څومره اندازه چې تا غټه ورته ګوره غټېږي کې کوچني کوي چې کېږي کوچني کېږي نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي سیسو دا غټې دا کوچنی کوي دلته دا خو دوه بیا غټې چې نور غټې پر دې باندې کلیک وکړه غټېږي پر دې باندې کلیک کوي چې کېږي کوچني کېږي او دا غس خورسته راځم دا ای دا د سکار کې ګوري زموږ ته دلته کې سونه دي زه راځم ته ګورل ته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړي اول چې د سنټنس کیس دی اول خو دا خبر واوري چې دغه قیس دغه اول څخه ویني چې دغه اول دی دوم دی دریم دی څلورم دی دا چې ارڅو یې دا پر بلې ژبه باندې کار نه کوي خامخا به چې وي انګلیش به وي نه په پښتو کار کوي نه په عربي کار کوي پر یوې ژبې هم کار نه کوي عموما پر چې باندې کار کوي پر انګلیش باندې کار کوي نو اول چې د سنټنس کیس دی سنټنس کیس داسې کار کوي وایي که چیرې د ستا لیکنه تا په انګلیش لیکلي جمله باندې سمې نه دی جملې باندې چې جملې سره سمې فاعل مفعول مثلا دغه که چیرې سمې سیسو مثلا جمله باندې ته نیسم کړی چې تاسو نه لیکنې چې دا ټول انتخاب پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ نو هغه جمله باندې به سمه شي دا خو بیا کار شو او دا څه وروسته کار څنګه ته ګورم نه دلته لیکلي لوور کیس باندې کار کوي چې تاسو تاسو نه لیکنې چې تا انتخاب کړی دا هغه د ټول کوچنی کې بي سي سي پر دې باندې کلیک وکړئ ټول کوچنی کې بي سي سي او دا څه وروسته کار چې ته ګور دا چې دی اپر کیس باندې کار کوي او چې تاسو نه لیکنې انتخاب کړی ټول د غټي بي سي سي پر دې باندې کلیک وکړئ ټول غټي بي سي سي او دلته به لیکلي وای کپیټلایز ایچ ورډ باندې کار کوي وای تاسو نه لیکنه چې تا کړې ده د لغات اول لفظ دی غټ نو چې سي کوچنی سي اوس که پر دې باندې کلیک وکړم ته ګورم نه په ویډیو کې د وی غټه ده ای ډي ای او چې کوچنی ده د لغات اول لفظ چې څو غټ څو امر چې کوچنی سونه او دا څه خورسته که زه راسم ته ګورم نه دا ټوګل کیس باندې کار کوي چې د لغات اول لفظ کوچنی ک نور غټ که زه راسم ته کلیک وکړم ته ګورم نه د لغات اول لفظ کوچنی سو نور چې څو غټ سو اوس په دې ځای کې دلته لاندې یو سره علامه رااله دا سره علامه چې دی پر دې دلالت کوي چې دا غلط دی غلط نو چې دی زموږ د دوه لارو غلطي کېږي یا به د املا غلطي د سپیل غلطي به وي او یا به د اصولو غلطي وي اوس دغه سپیل سم دی ویډیو سپیل سم دی مګر دا به اصول نه سم ځکه چې انګلیش به یا غټي بي سي وي یا بوښنا کې بي سي وي یا به د لغات اول لفظ کوچنی نور غټ وي که چیرې د لغات اول لفظ کوچنی وو اول لفظ بیا غټ نور کوچنی وي که چیرې د لغات اول لفظ کوچنی وو نور غټ نو هغه د اصول د لاس چې غلط دی اوس دغه د اصول د لارې غلط دی املا دغه لارې غلط نه دی اوس د یو سپیل سم دی خو اصول بیا نه دي سم سیسو نو مو ورته ګور د دې لپاره چې استفاده کیږي او دته راځي اوس دلته ورته ګور وینې ما سم کې بیا هم دلته ګور سمارټ ارت اوس دا په اصل کې سمارټ جلا دی کله تر اسم ته ګور وینې انټر کې وسم سمارټ ارت سم او دا غشنا علامه چې راغلي دي دا بیا غلط نه دی دا که زه راسم ته ګور وینې ته ودرېږ پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه و اند دې سره راوله دلته وینې وینه اوس دا ای غټه ده وایي دا کوچنی کوچنی څه ته ګور دا یې سم شو اوس که زه راسم پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم ته ګور وینې نو دې سره راوله هغه دې سم شو دا غلطي نه ده سو دا ماسک تاسو مشانه ده سوی مثلا دا ای بي سي چې دا غټ کده کوچنی کوي سو د دې لپاره چې کېږي دا درشوي نو دا دې لپاره مشکل چې استفاده یې کوو درته راوځي دا کار کوي سو دا او خالص د انګلیش لپاره کارول کېږي د بچي لپاره نه کارول کېږي او زه راځم ته ګوره دغه څه وروسته که پر دې باندې چیک ولګوې دلته لیکلي وایي کلیر الفارمیټینګ ګوري وخت بر خبره واوري اوس ورته ګوري دغه معلومیږي چې کټ دی دا کاپي ده د فارمیټ پرنټر د الف جلا جلا معلومیږي مګر دا بیا نه معلومیږي دا بیا نه معلومیږي که تو غواړې چې یار دا معلومومه دغه موس مثلا نوم یې معلوموم چې یار دې نوم چې دی دا موس ماسک واخل اته دې ودروه چې وایي درو خپل در معلومیږي دلته لیکلي وایي کلیر الفارمیټینګ اوس کلیر الفارمیټینګ داسې کار کوي که زه راسم ته ګوره دا لیکنه ټول انتخاب کړم زه راځم دا لیکنه لږ اندازه غټوم دونه اندازه دا یو فارمیټینګ دی بولډوم یې دا بل فارمیټینګ دی اټالیک یې که بل فارمیټینګ دی یو فونټ ورکوم مثلا سرکم فونټ دا فونټ مول ورکړي دا بل فارمیټینګ دی سیسو
اوس نو که زه پر دې باندې کلیک وکړم وایي کلیر آل فارمیټینګ وایي چې هر څومره لیکنه در سره ده ټوله کلیر کړه ټوله ختم کړه فارمیټینګ یې چې ختم یې کوله چا څه فارمیټینګ تا کړي دي لیکنه برته خپل زاړه حالت ته ځي که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګورو وینې برته چې څه خپل زاړه حالت ته ولاړ نو دا د دې دپاره استعمالېږي چا څونه ورته ورکړي کوچنی کې هم دی خپل زاړه حالت ته ځي دونه اندازه کوچنی کې پر دې باندې کلیک وکړي برته خپل زاړه حالت ته ځي او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره لاندې دا بیا چې دی فونټ کلر دی اوس که ته وغواړې چې د لیکنې ته زه رنګ ورکوم نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک وکړې دلته ورته ګوره زموږ سره مختلف رنګونه دي سور زرغون شین جړ رقم رنګ چې ته ورکوې کولی چې ورکړې که دې چیرې دا رنګونه خوښ نه دي ته غواړې چې نور رنګونه ورکوم نو لاندې لیکلي وای مور کلرز پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سره کم رنګ ورکړئ دا ورکړئ دا ورکړئ سره کم رنګ ورکړئ که کسټوم باندې کلیک وکړئ ورته ګوره وینې هم دې یو رنګ ورکولی شي دا رنګ رسې سو اوکې دي کې اوکې دي کې ورته ګوره دا رنګ او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک وکړئ یو داسې ډیزاینونه دي وینې مختلف ډیزاینونه دي او دا ډیزاینونه ورته ګوره چې کېږي درته راځي دا زموږ سره رقم ډیزاینونه دي رنګونه دي هر رقم رنګ ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړې او چې درته رابسي او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک پر وکړې سو دا بیا داسې کار کوي چې شاته رنګ ورکول کېږي وینې دا دی دا دی دا دی وینې هر رقم رنګ چې ته شاته ورکوې د لیکنې شاته هغه رقم رنګ چې کېږي ورکول کېږي هغه به درته راسي سو دا څه رقم رنګ ورته ګوره ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي اوس که چیرې نه ورکوې رنګ سیسو دراسه ورته ګوره مینې دې ته مې رنګ ورکړی دا دې رنګ مې وله ورکړي اوس که ته وغواړې چې بیرته زه ختموم راوځې ورته ګوره کنټرول نیسم A1 ټوله انتخابوم بیرته راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي وای نو کلر پر دې باندې کلیک وکړه ورته به چې ختم به شي صحیح شو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا خو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره پر دې باندې چک لګوم دلته لیکلي وای ټکس افیکټ افیکټ به داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره مینې د لیکنه چې کوم ځینې ختم یې کړم چې ختم یې کړه صحیح شو اوس زه غواړم چې دا لیکنې ته چې ورکړم یو افیکټ ورکړم افیکټ څه معنا لري مثلا زه راځم ورته ګوره دلته یو نوم ورته لیکم چې مثلا عبدالله نوم ولیکئ صحیح شو چې کله دې ورکړئ زه راځم ورته ګوره وینې دا نوم دې خواته راوړم لږ اندازه چې کوم غټوم یې دونه اندازه لږ یې بولډوم دا دی دونه اندازه مې غټ کړئ برقرار چې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ په اول خو دا ډیزاینونه دي دا ډیزاینونه دې ورکولی شي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي چې وله ورکړي او دلته بیا لیکلي آوټلاین آوټلاین یې داسې کار کوي وایي د دې نوم شاوخوا ته یو رقم رنګ ورکړه د نوم بل رقم رنګ برکه زه راسم ته ګورې دې خوا ته به شاوخوا ته څه رقم رنګ ورکړي سور زرغون شین ژړ هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې کولی شي چې انتخاب یې کړې دا دی او که چیرې وغواړې چې یاره دا سم نه معلومېږي نه کې غټوم څه سو نو لاندې راسې ورته ګوره ویته اندازې ته وې نو غواړې چې لږ اندازه غټ شي څونه اندازه دونه اندازه اوس که زه راسم ته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ کور چې ورته ګوره وینې کا رنګ ورکړئ د دې ځای کې رنګ ورکولی شي دا دی وینې دغه د عبدالله د نامه دغه شاوخوا آوټلاین و چې کې ورغټ مې کړئ رنګ مې ورکړئ او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه کلیک پر کوم وینې دا رنګونه ورکول کېږي که نه ورکړئ نو آوټلاین دي ګورې دا دوه شیان موږ سره ډېر راځي ډېر تکرار راځي شاید یو وخت زه تېر شم یو نو آوټلاین دی یو مور آوټلاین دی نو آوټلاین یا نو کلر دغه آوټلاین یا رنګ ځینې ختموي مور آوټلاین یا مور کلر اضافه نور رنګونه ورکول کېږي دا زموږ ته انشاءالله ډېر راځي څه لکه زه تېر شوم چې باید چې خپله صفحه خلاصې کړي مثلا دا څه شی دی او د هغه څخه وروسته اندازه د سر کم اندازه غټیږي کې غټیږي کې کوچنۍ کېږي د چیټ اندازه د مثلا داسې اندازه ورکړئ داسې ډیزاینونه ورکړئ هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي چې انتخاب یې کړې نو دا چې ښکار و دا د دې لیکنې لپاره شوی یو ډیزاین او د هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره وینې کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې دا بیا شیډو د شیډو بیا ورکړم سایه وینې دا لیکنې ته ورته ګوره سایه ورکول کېږي سایه چې د دوې دانې دي یو چې د اوټر دی د باندې سایه ورکول کېږي یو چې د انر دی دننه سایه ورکول کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې داسې ډیزاینونه دي پر ریفلیکشن دی دا هم یو رقم ډیزاین وینې دا رقم ډیزاینونه دي ګلاوز دی دا هم یو رقم ډیزاینونه دي وینې داسې ډیزاینونه ورکول کېږي زه غواړم چې کوم ډیزاین یو دا ډیزاین وله ورکړم دا ډیزاین راغلی بارم دلته زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې تاسې انتخابوئ کولی چې انتخاب یې کړئ هغه چې درته راوځي دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي عموما یو نوم ته یو ډیزاین ورکول شوداره کول سیسو دا افیکټ کار سیسو موږ کولی شي چې په افیکټ کې مختلف ډیزاینونه ورکړو او لیکنې ته مختلف سټایل ورکړو سیسو دا موږ په پخوا ورته ور هر رقم سټایل هر رقم ډیزاین چې ته ورکړې کولی شي وله ورکړې هغه به درته راسي سیسو دا د دې لپاره چې کېږي کارول کېږي دا خو دا کار کوي د هغه څخه وروسته دا ټوله ختم شو ورته ګوره فونټ ته دغه ځای څخه مې د دې ځای پر ورته ګوره دا ټول چی شو ختم شو د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره چې شته دغه پاته و چې ما داسې زه وایم پارمیټ پینټر دا به اوس درته وایم پارمیټ پینټر څه کار کوي ګورئ پارمیټ پینټر داسې کار کوي که زه چې راسم ورته ګوره په دې ځای کې ورته ولیکم چې مساوي رینډ شیفټ نیسم کوس خلاص او باندې مې که انټر مې کې دا لیکنې ورکړه اوس زه راځم ورته ګوره دغه ته لږ اندازه غټوم یو رنګ ورکوم بولډوم یې دا مې بولډ کړي اوس د پارمیټ پینټر داسې کار دی که چیرې ته پر دغه لفظ باندې ولاړ وې ته وایې چې یاره دغه لفظ دې دغه رقم سي دا دې دغه رقم سي دغه لفظ چې کېږي په هغه رقم اوړي
مثلا زه پر دې لفظ باندې ولاړ یم، زه راځم پر دې فارمیټ پرنټر باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ زه وایم یاره دغه رنګ دې کوم یو ته ورکول شي، دې ته دې ورکول شي، دا دې ورکول شو. راځم ورته ګورم، دلته کلیک ورکوم، وایم دغه رنګ دې کوم یو ته ورکول شي، دې ته ورکول شي. خو د فارمیټ پرنټر چې پر کوم لفظ باندې ته ولاړ یې د هغه رنګ سټایل ډیزاین اخلي، بل ته یې ورکوي. اوس که چیرې زه دلته ولاړ یم، که چیرې یو کلیک پر وکړې وینې یو کلیک پر کوم سنګل، که دلته کلیک پر وکړې بس دا یوه ته رنګ ورکوي، بس خلاص خبر بل یو ته نه ورکوي. او که چیرې ته پر دې باندې ودرېدې دلته ډبل کلیک وکړې صحیح شو، نو بیا راځي ورته ګورې وینې دې ته هم رنګ ورکوي، راځي ورته ګورې دلته دې ته هم رنګ ورکوي، پر دې باندې کلیک کوي دې ته هم رنګ ورکوي، دې ته هم رنګ ورکوي، دې ته هم رنګ ورکوي، وینې هر یو چې ته رنګ ورکوي کولی شي کیبل وارې کړي مختلف رنګونه. نو دا فارمیټ پرنټر کار دی. او که چیرې پر دې ساده باندې ودرېږي وینې دلته درېږم، راځم ورته ګورم پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې اوس ورته ګورم پر دې باندې کلیک وکړې لیکنه به چې شي ساده به شي، وینې دا د وینې لیکنه چې کېږي ساده کېږي، دا دی وینې دا دی. خو د ده دا ښکار دی چې په کوم لفظ ته ولاړ وې د هغه فارمټ باندې ستاسو ویلي وي چې دا لیکنه غټول، کوچنۍ کول، رنګ ورکول، ډیزاین ورکول، سټایل ورکول، دې ته فارمټ وایي. اوس نو دغه اخلي بل یو ته ورکوي چې پر کوم یو کلیک وایه، چې پر کوم یو ولاړ یې پر دې کلیک وکړئ د هغه ډیزاین شکل ټول دی راخلي بل یو ته ورکوي. دا عموما چې کار دی دا د فارمټ پرنټر کار دی. سو نو عموما ورته ګورئ دې ته فارمټ کوو اضافه کوو او دلته راځي سیسو دا کار کوي. صرف خلاصو. نو نن لپاره دغونه قدر بس دی. دوه ګروپونه مو ویله، یو چې د چې شو کلیپ بورډ و، بل چې شو فونټ و. د دې ځای کې څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا ختم کړئ. په راتلونکي ګروپ کې انشاءالله په راتلونکي درس کې انشاءالله خدای کول بیا به نور ووایو.